د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې پولیسو یو شمېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې قاتلین، انسان تښتونکي او غله هم پکې شامل دي. 40 تنه مظنونین نیول شوي چې پکې 3 تنه انسان تښتونکي، 6 تنه غله یا لارې وهونکي، 15 تنه د قتل په تور نیول شوي دي او یو شمېر لارواهونکي او غاصبین هم موږ نیول شوي. نوموړي همداراز وویل چې پولیسو هغه 2 تنه هم نیولي چې په ښار کې به یې د بمونو په وسیله یو شمېر خلک ګواښل. یو ګروپ چې 2 نفري ګروپ ده او موږ فعلا نیولی په خپلو جرمونو صریحا اعتراف کوي چې دوی به ماینونه کېښودل، خلک به یې تهدیدول او په دې کې صوتي ماینونه هم و، تخریبي ماینونه هم، چې په ډېرو جرمونو واقعو دوی خپل اعتراف کړی ده. امنیتي چارواکي په داسې حال کې د یادو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په دې ولایت کې روغتیا پالانو د امنیتي ننګولو له امله خپل روغتیایي خدمات په ټپه درولي.